همون ګرانو دوستانو زه زمان افریدی نن د جنوري 9 2022 یک شنبه سنډې ورته وایي که اتوار ورته وایي موسم نور دی او دلته په انګلستان کې صحت او سلامت او روغ یو دوستانو زمان کرپټو ډاټ کام همیشه کوشش کوي چې تاسو ته تازه خبرونه راوړي نن زما خبر ده د کارډانو یو نوې کمال په هکله دا تاسو واورئ زمان کرپټو ډاټ کام په یوټیوب کې ټیک ټاک کې انسټاګرام کې موجود دی هلته ما سره اوسئ تاسو ته به ډیلی بیس باندې تازه خبرونه راځي ایون سم ټایم ډیلی بیس باندې 2-3 خبرونه هم راتلی شي کارډانو څنګه چې مخکې ویلیو چې دی به نوي کمالونه کوي نن یو نوی کمال زما مخ ته راغی او تاسو ته زه دا انټروډیوس کوم DOX Exchange یا do.exchange په نوم باندې ویب سایټ ته لاړ شئ دوی یو ایکسچینج جوړ کړی دی ډیسنټرلایز یعنی غیر متمرکز چیرته نه چې د یو چا سره پاور نی مختلفو څوک چې یې اخلي هغه سره پاور یې مرکز سره نی ډیسنټرلایز نو هلته نه تاسو کولی شئ چې دا ایکسچینج نه فایده واخلئ دې ایکسچینج په لومړي سر څه کړی دی چې خپل DOX یو کرپټو کرنسي یعنی یو کوین یې انټروډیوس کړی چې دې ټایم کې د هغه پرایس په ډالرو کې 0.185 د هغې قیمت دی یعنی کارډانو څه کړی دی چې خپل do.exchange ته چې تاسو لاړ شئ یو ایکسچینج جوړ کړی هلته DOX کوین تاسو اخلئ په څه شي اخلئ کمال دا ده په کارډانو یې اخلئ لکه تاسو په ایتیریم او BNB پولیګان اولانچ باندې تاسو کرنسیز اخلئ یا NFTs اخلئ اوس تاسو کولی شئ چې هغه تاسو د کارډانو خپل ایکسچینج نه په کارډانو که تاسو سره په والټ کې کارډانو وي نو لکه ایتیریم BNB غوندې هغې نه تاسو فایده اخیستی شئ ګرانو دوستانو ما همیشه تاسو ته ویلي چې زمان کرپټو ډاټ کام تاسو ته همیشه هغه نیوز راوړي چې تاسو ته انفارمیشن درکړي او ورسره همیشه ما تاسو ته په خپل ټیک ټاک کې او اوس په یوټیوب کې په انسټاګرام کې او په مختلفو نورو سوشل میډیا کې چې زه اویلیبل یم هلته ما تاسو ته ویلي دي چې زمونږ کور ایشو اصلي مقصد دا ده چې مونږ خپل وخت څنګه ملټیپلای کړو یو ورځ لرو دنه 1000 ورځې څنګه جوړ کړو مونږ که کله په سفر کې یو یا وده یو یا خدا نخواسته زمونږ صحت ښه نه دی څنګه مونږ کولی شو چې ځان ته یو انکم ولرو او هغه هله کېږي چې مونږ یو صحیح مرجع یعنی سورس ته غوږ شو زمان کرپټو ډاټ کام ته داسې نور ډیر زیات سایټونه دي هلته نه تاسو خپل اکوریټ کور او ټو د پوینټ معلومات جمع کړئ خپل پورټفولیو داسې جوړ کړئ چې پښتو کې وایي چې خپلې هګۍ په یو شکرۍ کې مه ږده تاسو سره د چرګې 50 هګۍ دي نو چې په یو شکرۍ کې کېږدي په 10 کې یې کېده په 10 کې خو یې کېده که یو غورځېږي بل غورځېږي نو څه نه څه هګۍ به محفوظ وي دلته کمال دا نه ده چې ته څومره پیسې کله استعمالوې کمال دلته دا ده چې څومره پیسې کله په کوم ځای کې استعمالوې او ته حوصله لرې که نه لرې دا هم کمال نه ده چې ته به ټوله ورځ کرپټو کرنسي ته ناست یې کمال دا ده چې ته به یو بل ځای کې که انجینیر یې ډاکټر یې مستري یې ورکشاپ کې کار کې سم کې ته هلته پټۍ کې ځمکه کرې ریبې سم کې خو د هلته نه ته 10 یا 20% شل یا 10% ته په کرپټو کې انویسټ کا او هغه متواتر یعنی کنسسټنسي ولره پټنشل خپل په یو فوکس سره انویسټ کا او ورسره ته هلته هم کار کې نو دلته هم نو ته بیا کامیابیږي او دا کله کېدی شي چې صحیح سورسز مرجع ته تاسو غوږ شئ زمان کرپټو ډاټ کام خو نن د کارډانو دا نوی ایکسچینج انټروډیوس شوی دی او هلته DOX په 0.185 سنټ کې خرڅېږي DOX ایکسچینج بهترین ایکسچینج جوړ کړی دی تاسو کولی شئ چې د کارډانو کرنسیانې یا NFT دې نه پس هم په کارډانو سره واخلئ ښه ورځ درته غواړم